پښتون ژغورنې غورځنګ پر فعالیتونو باندې خبرې کوو چې کابو 2 کاله کېږي دغه غورځنګ پیل شوی دی د پښتون منظور پښتون په مشرۍ باندې دغه غورځنګ مخ ته ځي او د دوی موخو باندې به خبرې کوو. بس کومه بلنه ورکړې ده مدني فعال ښاغلی عطاالله حیران ته. حیران صاحب ستړی مه شئ، ښه راغلاست خپرونې ته. ډېره مننه. زه خپل سلامونه لیکې هیلې د شمشاد تلویزیون قدرمنو لیدونکو او کارکوونکو ته ډالۍ کوم. بلې حیران صاحب پیل به دې وکړو چې د دغه غورځنګ موخې اهداف څه دي، ولې دغه غورځنګ راپورته شي؟ هلته خو د پښتنو سره ظلمونه ډېر پخوانه روان وو. د پښتنو په مختلف ظلمونو سره کېدل، د ترهګرۍ په برخه کې کارېدل، حتی دا چې نور انساني تجارت ورباندې شروع شوی. بیا په دغه لړ کې روانوار راوچت شو، په کراچۍ کې نقیب الله شهید که او هغه داسې یعنې نور یې وژنې دي چې 400 کسانه دي روانوار شهیدان کړي پښتانه. خدای داسې که چې دی بیخي خلکو ته معلوم سو چې هغه یو په ځان مین انسان و، نه ترهګر و نه بل څه، یو په نوم بل نوم ټاپې به پرې لګولې. له هغه نه وروسته منظور که څه هم له هغه نه مخکې فعالیتونه کول ډېر واړه نو د شهید وینه د دې سبب شوه چې یو غورځنګ یې رامنځته کړ او مشر منظور پښتون یې په راس کې راغی او په شروع کې ورسره د مسعود قوم، بیا ورپسې داول وزیر نور بیا ټول پښتانه بیا له موته راباسي نه د لوی افغانستان همداسې په دنیا کې څومره پښتانه و ټولو سره ملګري شو. یو د مخکې چې د مسعودو غورځنګ و دا د پښتون ژغورنې په غورځنګ باندې بدل شو. نو اوس یوازې د پښتنو حقونه نه بلکې د هر انساني غږ لپاره یوازینی سپېڅلی او با جرأت ادرس دی. بله د دوی هغه اساسي غوښتنې څه دي؟ دوی اساسي غوښتنې چې دوی کومې دي هغه د پاکستان د اساسي قانون، د هر انساني قانون چې دی هغه د هغې مطابق چې وګوري. بالکل دوی وایي چې د نقیب شهید چې کوم روانوار دی او دی شهید کړی دی هغه 440 کسان نور هم شهیدان کړي، دته د سزا ورکول شي. پاکستان هغه کار نه کوي. بل دی وایي د پاکستان د ترهګرو ځالې دي موږ له سیمو نه ختمې شي، هلته تاسې ماینونه ښخ کړي هغه لرې کوي. بل زموږ په وینو تجارت مه کوئ. بل زموږ چې دا تقریبا د 80,000 شاوخوا خلک ورک دي، د ایسای پوځ نیولي وړي دي، بیا درک د مړي ژوندي نشته ده، هغه موږ ته راکوي. دې ته څنګه زموږ په خاوره باندې قبضه مه کوئ. زموږ مدنیات چې زموږ دین ځینې اخلي او رڼاګانې لکه د بلوچستان نه چې ګیس تیل وباسي او پنجاب ورباندې جوړوي، دغه کارونه چې اوس تر دې دمه دا توپیري چلند روان دی له پښتونخوا سره، دې له مدنیاتو نه ګټه اخیستل کېږي او پنجاب ته او بل ماته ما بچي ته ټوپک په لاس کې ورکړی دی او پنجابي ته د قلم په لاس کې ورکړی دی. دغه توپیري چلند باید ختم شي. او بل څه چې زما دي هغه زما یي، ځکه دلته د قانون پر اساس هم نو زما وسایل دي زما دي به قبضه یي نه یې تاسو. او دې تر څنګ نور داسې ډېر هغه ظلمونه او جګړه چې تا یو جعلي جګړه روانه کړې ده ترهګرو په خلاف په داسې حال کې چې هغه د ترهګر تولیدی لګي، هغه فیکټریانې دي هلته روزې، هغه یو روزنیز مرکزونه دي هغوی، او ته دنیا ته پیسې په دې نوم اخلي چې زه دلته جهاد کوم او خلک وژنم او ترهګر دې په ځای پرېښي بې ګناه خلک وژني. دغه غوښتنې دي. دوی دغه غوښتنې پاکستان نه ورسره. اوس له همدغو غوښتنو ته راګرځو چې تر کومه حده پورې د دوی غوښتنې منل شوي دي. که ټولې غوښتنې نه دي منل شوي، تر یو حده پورې د دوی غوښتنې منل شوي دي، لبیک ویل شوی ده؟ یوه غوښتنه نه ده منل شوې. هر غوښتنه چې منل کېږي د پاکستان ګټې ورسره په خطر کې دي. پاکستان نن سبا له ډېرو کلونو تجارت یوازې په ترهګرۍ روان کړی. هلته دوی خپله اقرار وکړ، خپله دوی ته وویلې چې تاسې د څومره کسانو لیست موږ سره دی، دې کې اکثره مشرف په امریکا خرڅ کړي دي. دا دوی د پوځ ویان خپله په پریس کانفرانس کې مې ویلې دوی ته چې کوم لیکلی متن ورکړی دی هغه کې هم لیکلي دي چې دا مشرف خرڅ کړي دي او موږ سره نشته. خو نن چې مشرف باندې کله د اعدام حکم وخوته او دا ټول شیونه پې ثبوت سو، بېرته همغه پوځ راغی، همغه ریاست راغی، بېرته د مشرف ننګه هم وکړله. یعنې په داسې حال کې چې پښتون ژغورنې غورځنګ یوه غوښتنه چې ده پاکستان نه مني او هر غوښتنه چې ده هغه یو بنیادي غوښتنه ده، هغه د هر قانون یعنې په هر قانون کې هغه یو جایزه غوښتنه ده. خو تر اوسه پورې یو غوښتنه نه ده منلې او تر اوسه پورې دوی هم خپل بلکې غوښتنه ده منلې، لا وحشتونه ظلمونه زیات کړي دي. هغه حقوق چې دوی ورکړي دي هلته ټولو اتباعو ته چې هلته هر څوک کولی شي د قانون پر اساس باندې احتجاج وکړي، شور جوړ کړي، دوی ته اجازه نه ورکوي. رسنۍ پې بندي کړي دي. زه شمشاد تلویزیون یوازې یو شمشاد تلویزیون پرون چې هلته په دا غونډه کوریج کړه او نورې نړیوالې راډیوګانې وړې سوشل میډیا دا شوینول. ولې هغوی دا نه چې دا جلسه نه ده کړې، یوې جلسې ته هم وایي کوریج نه. فکر کوئ علت څه ده؟ پرون تېره ورځ لکه څنګه چې تاسو یوازې شمشاد تلویزیون چې دغه جلسې ته کوریج ورکړه، دغه جلسه یې پوښښ کړه، ولې خپله پاکستان میډیا د هغوی رسنۍ ونه غوښتل چې باید دغه جلسه رسنیزې کړي، ټول ملت یې دغه خپرونه دغه جلسه باید وګوري؟ پاکستان کې نه ژورنالیست نه رسنۍ
نه ازادي وي او نه ازادي او نه خپلواکي لري. هلته ملکی حکومت رسنۍ یعنی هلته ټول شیونه چې دی هغه پوز کنټرول کړي دي. هلته رسنۍ نشته ده. که څوک دغه چینلونه د پاکستاني چینلونه ته څوک وایي دا رسنۍ دي داسې زیاتۍ کوي دا د دوی خپل پروجیکټ دی وړ جوړ کړی دي. که چیرته دا رسنۍ نو دوی باید منظور پښتون غږ د پښتون ژغورنې غورځنګ دوی موخې دا تقریبا 2 کالونه کابو 2 کاله کې مبارزه کوي ل دین وړاندې چې څومره هلته پښتنو مبارزه کوله دا رسنۍ دا غږ نه ده پورته کړی ځکه دا رسنۍ د دوی دریځ لکه د پوز دریځ چې ده هلته رسنۍ خپلواکي نه دي. نو کله چې شمشاد دې ځنه هغه ته کوریج ورکوي او هغوی هلته سره پخوا کې دي ورته نه راځي نو دا په خپل سره په دې پوهېږي که نه چې اوس کومې رسنۍ دي او کومې نه دي. بل د پاکستان دریځ به هم راوګرځي تر دې وړاندې کله چې پاکستان دا ډول دریځ خپل ځان ته غوره کړی ده څومره د پښتنو حقوق تر پښو لاندې شوي دي وروسته دې نه به دغه مرحله دوام ولري د پښتنو حقوق به تر پښو لاندې کیږي. هلته پاکستان په خپله د پوز چې ده هلته ملکي حکومت لکه څنګه ما مخکې ویلې هغه نه لري ارزښت نه لري. یعنې هلته یو کله چې د ضرورت پر اساس دې په خاطر چې پښتانه ډېر ووژني نو بیا یو نمایشي چاودنه په هغه کې موکي لاهور کې موکي د دې په خاطر چې خلک وښیي چې والا یوازې پښتانه نه وژل کېږي که نه نور ټارګټ ټول هلته پښتانه سیمه ده. هلته هغه په خپل ځان هم رحم نه کوي. یعنې داسې ده چې موږ ورته حکومت نشو ویلی هغه یو سړي خور پوځ دی هغه چې دی نور کوم هغه نه لري. تا به په دنیا کې داسې پوځ نه لیدلی چې هغې فیکټریانې چلوي د سیمټو کاروبار کوي هغه تجارتي مرکزونه دي هغوی سره پیسې ګټي که اوس په ترهګرۍ کې پیسې ډېرې دي نو دوی دا نور کاروبارونه چې دي هغې ته توجه کړې خو ډېره زیات توجه په ترهګرۍ ده. هلته ترهګر روزي افغانستان ته یې رالیږي کشمیر ته یې لیږي نور دنیا پې ویروي او خلکو ته ښیي چې دا ترهګر دي او ګوره کله کله د دروغو چاودنه په خپل ځان وکړي بیا وایي دا دوی ته کړې ده خطر ده دنیا ته خطر ده. پاکستان که چېرته د فیکټریانې د ترهګرۍ مرکزونه بند کړي دوی یو میاشت خپل ځان نشي چلولی ځکه پاکستان د انزوا په هغه آخري حد کې دی په اقتصاد نړیواله کچه باندې هم د خلکو ورباندې دوی دغه دروغو چې کوم برنامې جوړولې خلکو نه پیسې پې اخیستې نړیواله د پښتون ژغورنې غورځنګ چې راجګ شو نړیواله په دې پوه کړ اوس هغه هم نتیجه نه ورکوي. اوس 300 پوښتنې ورکړي دي هغې ته به ځواب ورکوي که جواب ورنه کړه نو پاکستان به تور لیست ته ځي د اقتصادي برخه کې خو په سیاسي برخه کې هم د ده انجام له بد نه بدتر دی ځکه هغه ته هېڅ شی نه دی مهم هغه بل چاره نه لري ځکه هغې په بل شي ته توجه نه ده کړې د شروع نه هغوی فکر چې دی هغه په همدې روزل شوی دی او پښتون بلوچ سیندی دا د پاکستان ټارګټ دی هغه کار چېرته یې نه پرېږدي ځکه دا د خپل د ځان د بقا په خطر کې ګوري د دوی په پیاوړتیا کې د دوی په ارامو پرېښودو کې. بله د دې غورځنګ په لړ کې د دې غورځنګ یو شمېر غړي هم ووژل شول. فکر کوئ که چیرې د دوی غړي وژل کېږي کوم کسان چې د دوی په راس کې دي رهبري کوي یا نور کوم کسان چې دوی ملاتړ دي وبشي کولی چې دوی له خپل دریځه په شا کړي؟ زمونږ ډېر تکړه ملګري شهیدان شو ارمان لوڼی چې دا په داسې حال کې د شهیدېږي چې هغه ته تقریبا یو میاشت نه مسلسل ویل کېږي چې وژل کېږي دې نه لاس واخله خو هغه ورته وایي چې موږ ما ته په خپله ویلې چې موږ یو کنفرانس جوړ کړی و موږ هغه نه بلنه ورکوله وایي راته ویلې چې یاره زه به تر دې وخته پورې ژوندی یم پاتې نه شم ولې ما به ډېر زر ووژني. یعنې هلته عقیده هلته فکر هلته هوډ په دې حد دی چې هغه فولادي دی هېڅوک نه ویرېږي. زموږ ډېر زیات ملګري همداسې سرباز سو ډېر ملګري زموږ هلته واخیستل شهیدان یې کړل او د پښتون ژغورنې غورځنګ په فکر کې په دې په جوش کې دي په حرکت کې هېڅ تغیرات را ونه وستل. د بنو جلسه ځکه ډېره غټه وه او ډېره هغه پرېکړه پرې وشوه په داسې حال کې چې خلکو فکر کوو چې یو شمېر ګوندونو نورو دا فکر کوو چې پښتون ژغورنې غورځنګ مړ شو هغه په داسې حال کې هغه یو تنظیم سازي خواته روان دی دا حرکت دا ظلمونه دوام لري د دې په مقابل کې به موږ ته یو منظم یو ستراتیژي جوړه او د هغې پر اساس نو پښتون ژغورنې غورځنګ یو دم رامنځته شوی نو تنظیم سازۍ باندې بوختو خلکو فکر کوي چې د پښتون ژغورنې غورځنګ چې دی غلی دی یا ورک شو یا وډار شو. اوس پوښتنه هم همدلته پیدا شوې چې 8 میاشتې دغه غورځنګ خاموش و. فکر کوئ ولې دغه غورځنګ خپل فعالیتونه بند کړي بل آیا دوی کوم پلانونه درلودل که څه هم څه لپاره دغه غورځنګ بند شوی و؟ یو خو چې د خړ کمر پیښه کله رامنځته شوله هغه ډېره یو وحشي پیښه وه د هغې بېلګه یوازې بابړه او د ټکر جګړه کېدلی شي چې هلته پوځ په چاودنې په هغه وکړې په عامو خلکو باندې هغوی هلته احتجاج کړی و پوځیانو هلته د تل په څېر د ترهګرو په نوم بېګناه خلک وژلي وو شهیدان کړي وو. دوی چې احتجاج وکړ علي وزیر محسن داوړ چې ورته راغلل دوی په هغوی باندې چاودنې وکړې ډزې وکړې بیا دا چاودنې پی ټي ایم په پښتون ژغورنې غورځنګ باندې واړوله چې دا دوی کړې ده. په دې لړ کې د پارلمان دواړه چې د پارلمان وکیلان هم دي علي وزیر محسن داوړ دوی زندان ته لاړل تر ډېر وخته پورې په زندان کې ول او هلته مو سره ډېر ظلم شوی او کوم قانون چې وکیل ته کوم حقوق چې ورکړي دي هغه هم تر پښو لاندې کړي ول. نو
یو خو هغه پیښه ډېر دردونکې او بل دا ده چې پښتون ژغورني غورځنګ په دې پوه شو چې یاره موږ ته د حصه په ډېره غټه کچه ده دنیا زموږ غږ نه اوري کیسه دې حالت ته رسېدلې ده چې موږ ورځ په ورځ موږ باندې وحشتونه زیاتېږي نو باید یو پلیټفارم باید جوړ شي یو منظم سیستماتیک واوسېږو یوه طرحه باید ولرو نو په تنظیم سازۍ باندې بوخت شول تر هغو هغه کسان هم را خلاص شول دوی هم منظم شول او اوس تاسې د یو ښه بېلګه ده د بنو جلسه وکته چې انشاءالله چې د فبرورۍ په میاشت کې به په درمنډلي په یاد باندې به په کوټه کې هلته یو ډېر دغه جلسه به کېږي لکه څنګه چې دلته بنو کې شوې وه دا غږ نه خاموش کېدونکی دی ځکه دا غږ چې دی دا د مظلوم اکثریت غږ دی دا داسې یو غږ دی چې دې چپېدل چې دا د انساني غږ دی اوس د دې غږ یوازې پښتانه ملاتړ نه کوي بلکې سیندیان بلوچان هم د دغه غږ سره ملګري شوي دي هغوی په دې پوهېږي چې دا زموږ دردونه غږوي بله د پاکستان ریاست د دغه غورځنګ له فعالیتونو څخه بیره څه ده کوم اهداف دي چې که چیرې پاکستان د دوی غوښتنو ته لبیک کوي د دوی دغه غوښتنې به په خطر کې ولګي آیا رښتیا هم د دوی د غوښتنو په منلو صورت کې به د دوی اهداف د دوی موخه په خطر کې وولګي پاکستان چې کوم اهداف باندې ژوند کوي کوم اهداف چې ځان ته ټاکلي دي هغه د وحشت او د بربریت نه ډېر ډک دي هغه د په اسلام کې په انسانیت کې هغې ته هېڅ جواز نشته ته به انسانانو باندې تجارت وکړه ته بې ګناه انسانان ووژنه قتلیام وکړه ته د خلکو مال چور کړه ته راسه د جګړه شروع کړه چې زه دلته جنګ کوم دلته ضرب عضب یو بل په نوم عملیات شروع کړه بیا کورونه چور کړه بیا بېناموسي خلکو ته وراړوه بیا د خلکو حتی تر دې پورې چې د خلکو باغونه یې چور کړل نو دا ټول هغه څه دي او دې تر څنګ دوی چې دا کومې فکټریانې بندول غواړي چې ترهګر مه روزئ ترهګر له دغه سیمې مه بدناموئ موږ ترهګر نه یو موږ د ترهګرۍ ښکار خلک یو موږ پښتانه قوم یو چې موږ په تاریخ کې ترهګر نه یو پاتې شوي موږ دنیا ته ترهګر ښودل شوي یو نو په دې اساس باندې دا هغه ټول څه دي چې د پاکستان موخو په ټکر کې دي ځکه پاکستان ترهګرۍ تجارت کوي په ترهګرۍ فعالیتونه کوي ترهګرۍ سوداګري کوي نو هغه طبعا له هغه سره سوال سره مخ کېږي دلته نړۍ ډېره یعنې ډېر وروسته قضاوت کوي ډېر معامله کوي کله چې ښه ثبوتونه ورته ورکړي هغه هلته پاکستان سره په غټو کچو نور معامله وکړي پاکستان ته به وایي چې ته پی ټي ایم غږ نه خاموشه کوم د پی ټي ایم ملاتړ به نه کوم خو ته ماته دا کارونه وکړه یعنې دلته وحشت چې دی په ډېره غټه کچه روان دی د دغه قوم په وړاندې بله په دې غورځنګ کې ډېر شمېر خویندې هم ګډون کوي د خویندو ګډون په دې ډول غورځنګ کې څومره دوی ته دا جرأت ورکوي چې دوی خپل حقوق په ډېر ډاډ سره وغواړي زه باید یادونه وکړم چې هلته چې خویندې دي یوه جنۍ هلته یوه پیغله د زرو کسانو نه بلکې د میلیونونو کسانو روحیه لري هلته ثنا اجاز یادولی شم چې هغه شروع نه یعنې هغه مبارزه ده چې هغې باندې ټوله پښتونخوا لر و بر افغان پې ورباندې ویاړي وړانګې لوڼۍ چې په څنګ کې ورته ورور شهید کړل بیا هغه هلته ولاړه ده لکه اس سر ولاړه ده لکه ملاله غوندې غږ وباسي یعنې هلته همدغسې ډېر زیاتې نجونې دي چې یعنې ډېر قوي مبارزه هلته کوي بله حیران صاحب ولې د ډیورنډ کرښې په خلاف باندې دوی ډېر په ډاډه سره خپل غږ نشي پورته کولی څه دي چې دوی غلي کوي او نشي کولی چې په ډاډ سره خپل غږ پورته کړي تر دې نه غټ غږ بل نشته دا چې پرون علي وزیر ورته وویلې چې دا زغم تار چې تا په ډیورنډ تېر کړی دی پنجابی دا به تا په غاړه کې اچوم لکه د سپي به دې سره کش کاږم بیا د دې معافي زه د تلویزیون کې سپي کوم ذکر کوم همدغه الفاظ علي وزیر کارولي دي دا به تاسو ته یاد شي لرو بر یو افغان نور معنا څه لري لرو من یو معنا بلکې موږ غواړو چې دوی داسې غوښتنه ولرو چې دوی دا داسې وایي چې لوی افغانستان یو شی تر اوسه پورې دغه خبرې دا اوس دا کومې خبرې چې دوی هلته کوي چې په پارلمان کې ځان ته افغان وایي زمونږ رئیس جمهور ځان ته په هر کې ځان ته افغان نه شو ویلی ډاره او دلته په افغان باندې څونه غټې مسلې وي یعنې موږ به د حالاتو مطابق فکر کوو هغه خلک چې دي د ډیورنډ مطلق مخالف دي له پخوا نه مخالف دي یعنې دا پرونی غږ یې له دې نه وړاندې چې کله په پکتیکا کې پیښه شوې وه چې علي وزیر ورته راغلی په کرښه ولاړ ورته ویلې چې دا سیمونه تاسې موږ نه تاو کړي دي دا سیمونه به موږ ټول درټولو او په دې سیمونه به تاسې بند په بند تړو دا خبرې دي دغه جرأت دی چې موږ او بل موږ ولې تل غوښتنه له هغوی نه وکړو چې هغوی ولې داسې نه کوي آیا هغوی له موږ نه بېل شوي دي که موږ هغوی بېل کړي دي بېل کړي ما دي شړلې ما دي په 900 روپۍ ما خرڅ کړي دي او بیا ورته وایم چې هغه دې بېرته بیا دې زما توقع دا وي چې هغه او د مار په خوله کې دې ما ورکړي ښامار پښتون کې دې بند پاتې یو هلته په کشمکش کې محکوم دي وي او بیا دې توقع ته نه زه ولرم چې هغه دې ولې د ډیورنډ نو دا موږ د دې نه ولې غږ نه پورته کېږي ما ته خو یو دولتي چارواکی یو څوک وښیي چې هغه د ډیورنډ خبره کړي بل داسې ویډیوګانې خپروي چې ټویټونه وشول چې یو شمېر ډېر کسان د دغه غورځنګ مخالف دي فکر کوي چې کله که دوی مخالفت کوي دوی په خپل غوښتنه باندې دغه مخالفت کوي که نه یو شمېر ډلې شته چې دوی دې کار ته هڅوي چې باید د دې غورځنګ څخه دوی ملاتړ ونه کړي او ننګونې د دې تر څنګ او مخالفتونه یې خپل زیات کړي پاکستان په میلیاردونو ډالر کالدارې ولګولې په دې باندې چې دغه
د لر او بر افغان ترمنځ کرکه پیدا کړي. تاسو ته یاد شي چې د دې ځای نه به ته پېښور ته تلې، په پېښور کې به پولیسو پتنګولې ډېر مشکل کېږي، خو چې پنجاب ته ولاړې خیر و خیرات به و. دا هغه فکر و. بل دا ده چې هغوی غټه سرمایه ګزاري په دې کړې وه چې خلکو ته د خلکو فکر کې دا پاکستانیزم او پاکستاني مطالعه یو شی بل شی زیات کړي. پښتون ژغورنې غورځنګ دا وکړل چې د خلکو د ذهن یې پاک، خلکو ته خپل اصلي یې وښود. کله چې منظور درېږي په سټیج باندې د احمدشاه بابا خبره کوي چې ته ما ته په دروغو تعلیم راکوې، ما نه احمدشاه بابا یېری، ته ما ته په دروغو تعلیم راکوې، ته ما ته دروغ را زده کوې، او ما نه خپل حقیقي تاریخ هېر کړي، ما نه پیر فقیر یېری، ته ما نه میرویس نیکه یېری. دا هغه خبرې دي، یعنې دا هغه څه دي چې موږ ته ډېر څه موږ پوهېږي. موږ دغه غورځنګ نه چې 2 کاله کېږي، موږ باید داسې توقع ونه لرو چې د قانون پر اساس تر اوسه دوی غیر قانوني حرکت نه دی کړی. که دوی داسې کار وکړی، که د بلوچ غوندې او د یو شمېر خلک چې مخالفت کوي ستاسې د پوښتنې پر اساس، هغه دې مخالفت کوي، هغه هم د چا له خوا تشویقېږي، یعنې دسیسې ورته جوړېږي. یو دسیسه دا ده چې ګوندونه د مقابل کې راپورته کوي، خلک راپورته کوي چې دا غورځنګ داسې دی، وژل کېږي، پکې وهم پکې خپروي، هر ډول توطیې جوړوي، خو ولې دا غږ چې سپېڅلی غږ دی او رښتینی غږ ده اثر نه ورباندې کوي. بله راځو د افغان حکومت سیاستونو ته چې د دوی سیاستونه د دوی غورځنګ پر وړاندې څه دي، ولې په ښکاره دوی خپل سیاستونه د غورځنګ د ملاتړي پر اساس باندې نشي ښکاره کولی؟ افغان حکومت چې دی لا تر اوسه پورې په دې برخه کې چپ دی، یعنې تر اوسه پورې چې څومره دغه 2 کاله د غورځنګ کېږي، یو 2 ټوټه اشرف غني کړي دي، او یعنې د حکومت به که موږ وګورو قبایلو وزارت د همدې لپاره دی، خو قبایلو وزارت ته چې ته وګورې ته داسې فکر کوې چې دا د پنجاب په لاس یو جوړ شوی وزارت دلته ایښودل شوی دی. هېڅ له دې کیسو نه خبر نه دی، هېڅ نه یو اعلامیه نشته، قصه نشته ده بالکل. یعنې حکومت چې دی په دې برخه کې داسې غلی داسې خاموشي اختیار کړې ده چې هېڅ تصور نه کوي چې دې خوا کې څه روان دي. بله څه فکر کوئ حیران صاحب، که چیرې حکومت په ښکاره باندې د دوی پر وړاندې خپل دریځ روښانه کړي، خپل ملاتړ اعلان کړي، هغوی لپاره به کومې ستونزې پیدا کړي که نه؟ یعنې کوم انساني غږ چې هر څوک د هغې ملاتړ وکړي ښه خبره ده. که چېرته دغه ویره موجوده وي یا که دوی دا فکر کوي چې هغوی ته به تاوان ورسوي، په دې کې شک نشته چې بیا به ورباندې هغه تورونه حقیقت ورسېږي. خو د دې 20 لارې دي. یوه لاره دا هم کېدلی شي چې نړیوالو ته دې میسج ورسوي، نړیوالو ته دې پیغام ورسوي، خلک په باندې خبر کړي. بل دغه ادرس چې مکمل خپل ادرس ته قبایلو وزارت، قبایلو نظرونه کېږي، قبایلو وزارت د همدې دنده ده که نه، د دې لپاره جوړ شوی دی. که موږ له ټول حکومت نه قبایلو وزارت نه خو پوره ګیله ده چې هغه باید په دې برخه کې خپل غږ وکړي، ځکه دا ادرس دی چې لپاره د چي وزارت دی. د قبایلو قومونو وزارت څه معنی لري چې د قبایلو وزارت ولا قبایلو نه خبر نه، هلته په قبایلو نظرونه کېږي، په هغه په زم شول، هلته څه هغه وشو، دوی ته نه خبر نه دي. خو په کور دننه هم ځینې جنجالونه شته د غورځنګ په تړاو، یو شمېر ډلې دي چې د دوی مخالفت کوي، یو شمېر ډلې دي چې دوی پلوي کوي. فکر نه کوي چې همدغه نه همغږي، همدغه مخالفتونه د دې لامل کېږي چې خپله دغه وزارت هم څه ونشي کولی؟ کله چې اول چې وزارت خپل تګلوری باید وګوري چې زه د چی لپاره جوړ شوی یم، نو بیا دې لغوه سي. مخالفتونه خو ته د افغان په مقابل کې مخالفتونه خو ته د اسلام په مقابل کې مخالفتونه دلته که موږ بیا نو بیا خو خلک د حکومت سره مخالف دي، حکومت ختم شي، نو بیا خلکو د افغانستان له نوم سره مخالفت لري، نو بیا د افغانستان نوم ورک شي، بیا د خاوره دې ختمه سي. اول دغه وزارت چې جوړ شوی دی، دی باید د حکومت باید په دې د وزیر باید داسې فکر وکړي زه د چی شي وزیر یم او ما کارکوونکي څه کوي. خو په اصل کې دوی په مسلو کې ګیر دي، بل دوی دغسې فکري خپلواکي نه لري، مجبوریتونه دي، مجبوریتونه دي، نه به وایي، غږ به نه کوي. خو که دوی ملاتړ وکړي که یې ونه کړي، دا غږ چې دی دا یو انساني غږ دی، دلته یو ولس ملاتړی دی، دلته یو غټ سیاستمدار ماته د افغانستان وښیي، غږ دې وکړي چې سبا راوځئ، ولاکه 10 کسان راوباسي، خو منظور چې د پښتونخوا نه غږ وکړي، په خوست کې، په اته بامیانو کې خلک راوځي، په ننګرهار کې، په نورو ولایتونو کې خلک راوځي. دا په خپله په دې باندې خلک ښیي چې څومره مینه ورسره لري خلک د غورځنګ سره. بل اوس تاسو هم د خلکو ګډون څخه یادوم که دا چې خوست تغور څخه کومې ګډې اړیکې دي چې لر او بر پښتنې خپل منځ کې لري چې په دومره پراخه پیمانه باندې خلک ورځي په دې غورځنګونو کې، په دې جلسو کې ګډون کوي؟ موږ خو داسې ولس خو داسې نه یو لکه حکومت. زما وینه ده، زه په هماغسې دردېږم، د موږ دا ولسونه دي چې دي دوی په دې پوهېږي چې موږ ورونه یو وجود یو. زما هغه وجود کې کرښه راښکل شوې ده، زه وجود په نیم هغه شوی یم، هغه برخه مې چې څومره دردېږي درد یې زه احساسوم، خلک په دې پوهېږي. یعنې اوس شعور
د رسنیو په نوي افغانستان کې دغه د بون کانفرنس نه دی خو رسنیو یو روی لوړ د انساني شعور چې په د خلکو په شعور کې د خلکو شعور پیاوړی ک هغه کریډټ د رسنیو د موږ تعلیمي ادارې اوس هم په صفر کې ولاړې دي دغه فکر موږ ته راکړه بیا اوس سوشل میډیا رامنځته شوله د لا د فکر ته پرمختګ ورکړه موږ دردونه یو دي موږ خپل ته په دې پوهیږو چې هغه څوک دی زه څوک یم او بل دا ده هغه سره چې څوک ظلم کوي هغه کس څوک دی هغه هم زما دښمن دی هغه یوازې زما دښمن نه دی هغه د ټول انسانیت دښمن دی نو هغه غږ هغه وینه هغه قام هغه فکر هغه خلک چې هغه زما پردي نه دي هغه نو هغه زما خپل خلک دي نو ځکه درد زه احساسوم ځکه او بل هغه غږ او بل هغه څوک چې مقصر هغه څونه سپیشل دی زما فکر ته زما سوچ ته زما قام ته نو ځکه زه دغه په غږ راوځم او دلته چې څومره خلک غږ خپل اشرف بني غږ کې ولاکه څومره راوځي لکه څومره چې هغه چې منظور غږ کې څومره چې په افغانستان کې څه چې په ټوله دنیا کې خلک ورته راوځي همدا چې له بېلابېلو ولایتونو څخه خلک ورځي ګډون کوي دا همدغه غورځنګ ته منظور پښتین ته کوم کسان چې په دې غورځنګ کې کار کوي څومره د دې روحیه د دې جرأت ورکوي چې ډېر په ډاډ سره دوی خپل غږ او اواز پورته کړي او د پښتنو حقوق د غوښتنه وکړي یو خبره باید ادامه وکم یعنی هغه خلک ډیر پولادي اعظم لري زموږ د پښتونخوا خلک چې دي کوم دي او بل هغه د افغان حکومت نه ګیلم نه کوي چې ولې موږ دغه نه کوي هغه پیږي چې کله دا خبره پښتنه تنو کی چې افغان حکومت ولې وایي چې افغانان موږ افغانان یو موږ ټول افغانان چې موږ ملاتړ کوي حکومت چې دا هغه وایي هغه بشل مجبورتون لري جګړه کې هوا دی نه هغه دوی ننګ کوي خو دوی څنګه دوی ننګ ونه کړ نور دغه عام خلک چې دي هغه ته روحیه ور کوي دوی روحیه پیاوړی کوي په نور دنیا کې اروپا کې خلک راپورته کیږي شور جوړي حالت دوی په ننګ ودرېږي کله چې یو کس بندي شي شور جوړي راوځي احتجاجونه کوي دلته کوي نور ځینو کې دا ټول هغه څه دي چې هغه لا ډاډه کوي چې نه موږ او بل دا غږ چې نړۍ ته رسیږي دنیا په دې پوهیږي چې دا غږ چې دی د ورتنی انساني غږ دی قومي غږ نه دی بل حیران صاحب بل اخر ورسته پښتنې ته راګرځو چې د دې غورځنګ لاسته راوړنې څه دي 2 کلونو د خپل فعالیتونه ترسره کړل کومې عمده او اساسي لاسته راوړنې دوی درلودلې کنه بل اخر د دې مشرانو ته څه کول پکار دي چې د دې आवाज تر نړیوالو رسیدل بل اخر باید خپل حقوق ترلاسه کړي په وزیرستان کې به چې کله وزیرستان ته بتلې لین به درولي او خلک به درولي په شناخت کارتونه به تنه غوښتل په ډیر بد حالات کې به نن حالت شربتونه ورکړي خلکو ته بله نن حالت خلکو ته ډوډۍ غانې پوز کړي چیک پوسټونه به ته سواته به څوک نشو تللی چیک پوینټونه په دې لاره باندې دنه سواته به چې نه وتلې الته هم دغه حالات خراب ول یعنی دې هغه ظلمونه یو څه راکم شول هغه د خلکو عزت لږ راکم شو په خلکو شناخت کارتونه بلاک کړي او خلک یې نه پرېښودل یعنی څومره ظلمونه چالته کېدل یوازې هغه ستراتیژیک هدف ته دوی نه دي رسېدلي هغه پاتې دي چې ترهګرو روزنیز مرکزونه دي نور چې دا دوی دنیا ته برملا کړل دا تاسو کوم جنگ روان کړی دا جالي روان کړی تاسو څومره خلک ووژل دا څومره خلک چې وژل شوي پټو دوی راښکاره کړل خلکو ته دنیا ته یې وښودل چې موږ 4,000 کسان زموږ ورک دي دا څه شول دا اخر هغوی مجبوره کړل چې خپله ویل چې دا مشرف ویل چې ما په امریکې خاص کړه په دې خاطر چې حتی تر دې پورې زه خبره تاسو ته وکړم پوډریان چې دي پوډریان چې په پېښور کې به ګرځېدل دی ټول ونیول غړ جنرالي وردیان په غاړه کې وراچولې وی ویستل په خپله دوی خرڅ کړل په امریکې یعنی دوی انساني تجارت خلکو ته برملا کړ ډېر زیاته مننه حیران مننه ژوندی زه چې خبرم ته راغلی کابل ښار کې د ورښتونو له کبله سختو سړو د